السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ مو زیات کړئ یا دغه رقم تاسو د خپل موبایل سپیډ تیز کړئ. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. د دغه اپلیکیشن لینک تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس دا رقم دلته دی تاسو ته خلاصوي. نو ګور ملګرو په دې کې 15 اپشنونه دي. اول اپشن د فون بوسټر، دویم اپشن د جنک فایل، دریم اپشن د بیټري سیور، څلورم اپشن د سی پی یو کولر او دغه رقم پنځم اپشن چې د اپس منیجر ده. نو ګور ملګرو اول اپشن په فون بوسټر کې ملګرو تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ریم مو تیز کړئ. نو کله چې ګور ملګرو تاسو فون بوسټر ووایي، په دې کې به ستاسو د موبایل ریم تیز شي. نو ملګرو په فون بوسټر کې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ریم تیز کړئ. نو په دې کې څه کوم وایرس وي هغه هم باسي. دغه رقم ګور ملګرو په دویم اپشن چې د جنک فایل ده، په جنک فایل کې هم ملګرو تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل کوم ریم دی هغه تیز کړئ او دغه رقم ستاسو موبایل کې چې کوم اپلیکیشنان دي د هغه څخه ټوټل څه دی چې کوي وایرس باسي. نو ګور ملګرو دلته د هر څو اپلیکیشنان چې دي هر څو ځای چې نیولی ده، نو تاسو به کلین ووایي. په دې کې چې هر څونه وایرس وي هغه ټوټل وایرس به دی ستاسو له موبایل څخه وباسي. نو ګور ملګرو دغه پرته شو، نو اوس که هر څونه وایرس وو ستاسو په موبایل کې هغه ټوټل وایرس به ستاسو له موبایل څخه ووځي. نو ګور ملګرو هغه وایرس به اوس ټول وځي. دغه رقم دریم اپشن چې د ګور ملګرو بیټري سیور ده. په بیټري سیور کې ملګرو تاسو کولی شئ چې د موبایل کومه اپلیکیشنان په بیکګراونډ کې خلاص وي له هغه څخه تاسو بیټري سیور باندې ولګوئ او ستاسو موبایل به بیا زیات چارج نه خوري. دغه رقم ګور ملګرو څلورم اپشن چې د سی پی یو کولر ده. په سی پی یو کولر کې ملګرو په بیکګراونډ کې کوم اپلیکیشنان خلاص وي هغه ټوټل دی ختموي. او دغه رقم ګور ملګرو پنځم اپشن د اپس منیجر. په اپس منیجر کې ملګرو تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشن بیک اپ فایل کښېږدئ او دغه رقم هغه تاسو ان انسټال کړئ او ډیلیټ یې کړئ. نو ګور ملګرو په بیک اپ کې تاسو بیک اپ فایل ښووی شئ او ان انسټال کې هغه تاسو چیز کولی شئ ډیلیټولی شئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ مو زیات کړئ او له خپل موبایل څخه وایرس ختم کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.